السلام علیکم، ښه راغلاست. دوستانو، ننني درس کې مونږه د یو ډایلاګ په اړه غږیږو چې په دې کې یو لیری دی، یو جیکی. لیری غواړي چې د جیکی سره واده وکړي. لیری جیکی پروپوز کوي او جیکی د هغه د واده نه انکار کوي ځکه چې هغه د یو بل چا سره مینه لري. راځئ چې دا ډایلاګ ولولو. لیری وی پلیز میری می جیکلین، پلیز مهرباني وکړه میری می، ما سره واده وکړه. جیکلین، ای جیکلین، یعنی ای جیکلین مهرباني وکړه له ما سره واده وکړه. I want you, I need you, I love you. I want you، زه تا غواړم. I need you، زه تا ته ضرورت لرم. I love you، زه تا سره مینه لرم. I want you، زه تا غواړم. want معنا غوښتنه. I need you، زه تا ته ضرورت لرم. need وایي ضرورت ته. I love you، زه تا سره مینه لرم. love معنا مینه. جیکی ورته وایي I am sorry لارنس، I am sorry بخښنه غواړمه. لارنس، ای لارنس، د لیری پوره نوم لارنس دی. I am sorry لارنس، لارنس بخښنه غواړم. but I can't، لیکن زه نشم کولی، یعنی تا سره واده نشم کولی. لیری وی او جیکی why not، او جیکی ولې نه، یعنی څه وجه ده ولې ما سره واده نشي کولی. جیکی ورته په جواب کې وی ویل لیری، صحیح ده لیری، I like you، زه تا خوښوم. I like you a lot، زه تا ډیر خوښوم. but I don't love you، لیکن زه تا سره مینه نه کوم. لیری ورته وی but جیکی love is not everything، لیکن جیکی مینه خو هر څه نه دي، یعنی دا خو زه تا نه هر څه خو نه غواړم. جیکی ورته وی oh لیری you don't understand، جیکی وی oh لیری you don't understand، ته نه پوهیږي. for me love is everything، for me زما دپاره love is everything، مینه هر څه دي، یعنی زما دپاره مینه هر څه دي. دوستانو، که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي، مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه. لیری ورته وی do you love another man جیکی، do you آیا ته love مینه کې another man د بل چا سره. جیکی، ای جیکی، یعنی ای جیکی آیا ته د بل چا سره مینه کې. جیکی ورته وی yes لیری I do، او لیری زه کوم، یعنی زه بل چا سره مینه کوم. لیری ورته وی not مایکل کینیډي، مایکل کینیډي خو نه دی. not مایکل کینیډي، مایکل کینیډي خو نه دی. جیکی ورته وی yes مایکل کینیډي، او مایکل کینیډي دی. لیری ورته وی but he is not want you، he is engaged، لیری وی but he doesn't want you، هغه خو تا نه غواړي. he doesn't want you، هغه خو تا نه غواړي. he is engaged، هغه خو engagement شوی دی، یعنی د هغه خو کوژدن شوې ده. جیکی ورته وی I know، او ما ته پته ده. I know ما ته پته ده، یعنی ما ته پته ده چې کوژدنې شوې ده، خو بیا هم ورسره زه هغه سره مینه لرم. لیری ورته وی but جیکی مایک is not a rich man، جیکی مایک خو مالدار سړی هم نه دی. I can give you everything، I can give you زه تاله درکوی شم everything هر څه، یعنی زه تاله هر څه درکوی شم. what do you want، ته څه غواړې. clothes جامې غواړې، money پیسې غواړې، travel سفر غواړې چرته، house in palm beach یا په پام بیچ کې ته یو کور غواړې. که پام بیچ یو مخصوص علاقه ده، یو بیچ دی، هغه ځای چې ډېر زیات قیمتي دی، که په هغه ځای کې ته کور غواړې.
جیکی ورته وایي نو لیری، نه لیری، I don't want those things. زه دغه څیزونه نه غواړم. نو لیری، نه لیری، I don't want those things. زه دغه څیزونه نه غواړم. I only want Mike. زه صرف مایک غواړم. دوستانو که ستاسو دا ډایلاګ خوښ شوی وي زموږ ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.